پخوانۍ نیمه قبایلي سیمه دار ادمخیل دا وخت د قدرتي دولت یعنې کویلې په اړه په ګرد پاکستان کې مشهورتیا لري او که څو کاله وړاندې د دغې سیمې استوګنو د معاش واحده وسیله د وسلې او نشه یي توکو کاروبار و، خو اوس د کویلې کاروبار د دوی لویه د معاش ذریعه جوړه شوې، چېرته چې د سلګونو په شمېره کې د کویلې درنګونو کې د زرګونو په شمېره کې ځایي او د خیبر پښتونخوا د نورو علاقو مزدورکاره کسان په روزګار دي. د دې باوجود چې د دار ادمخیل په شمول د هېواد په نورو برخو کې هم کویله راویستی شي او ورسره د افغانستان نه هم په تجارتي غرض کویله راوړی شي، خو د دار ادمخیل درنګونو نه راایستلې شوې کویله د خپل اضافي تاو یا ګرموالي له وجې زیاته خوښولی شي. په دې در ادمخیل کې د کوم بخروال کومه کویله چې ده که نه هغې هیټ ډېر زیات ده، نو د بار نه چې کومه کویله راځي دې کې مکسینګ کېږي، هغه لږ ارزانه ده خو دا ته ګرانه پرې وځي، د دې وجې نه هم چلیږي او دا هم چلیږي، نو دا دواړې هغه کېږي چلیږي. د دار ادمخیل په مختلفو برخو کې په کال 2002 کې په اوله ځل کویله ولیدل شوه او د دار ادمخیل دغه کویله د هېواد مختلفو برخو ته د سیمټ کارخانو او بیا په خاصه توګه د خښتو بټیو کې د سوځولو لپاره وړی شي، خو ځایي اوسېدونکي او حکومت خواهشمنه دي چې د اضافي تاو لرونکي دغه کویله د ګیس او بجلۍ جوړولو لپاره هم په کار راوستی شي. دا خو دلته کې مونږ خو ټوله درومي زیاتره د پټرول او بیا دوام نمبر د بټو دپاره ده، او د هغې سره د دې د تبدیلۍ دپاره چې څه شی نه بل مو داسې هغه کړو چې هغې متبادل هغه ته جوړېږي، لکه هغې کې بجلي ده، ایل پی جي ده، ګیس ده، نو زیاتره چې موږ د کوم ماهرین دي هغو څه هغه پرې باندې وکړه صلاح وکړه ته څوک روغ وختو کسان هغې باندې خبرې وکړې، نو هغه وویل چې یاره دې نه ایل پی جي په اسانه طریقې کېدی شي. دا چې کله او څنګه به د دار ادمخیل کویله په نور قسمه استعمال کې راوستی شي، خو دا مهال فقط په اخروال سیمه کې چېرته چې د 200 نه زیات د کویلې درنګونه دي، د سیمې 10,000 نه زیاتې کورنۍ د دغه درنګونو نه د میاشتې په کچه د لاکونو روپۍ اقتصادي ګټې ترلاسه کوي. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیوه، دار ادمخیل.